أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. سورة النساء بعض احکام ذکر شویو چې د هغې تعلق د یتیمانو سره و، او بعض احکام داسې وو چې د هغې تعلق د زنانو سره و، او هغه زنانو سره بالخصوص تعلق و چې هغه یتیمانې وي. نو اوس په دې مذکوره آیتونو کې مزید د زنانو سره متعلق احکام بیانېږي او د زنانو حقوق ذکر کیږي. د جاهلیت په دور کې به میراث زنانو ته نه رسېدو، او دارنګې میراث به هغه نارینو له هم نه ورکو چې هغه به ماشومان. کم وارثان چې هغه به بالغ وو او د قبیلې او د قوم دپاره به جمع کولی شو، نو هغې ته به میراث میلاوېده، او باقي زنانه به او نور ماشومان به که نارینه به هم هغه به محروم کولی شو. نو الله رب العالمین د دې ظالمانه رواج د ختمولو دپاره آیت نازل او وی فرمایل چې للرجال نصیب، شته د سړو دپاره برخه مما د هغه مال نه ترک الوالدانې چې پرېښودې وي هغې لره مور او پلار، والاقربون او یا پرېښودې وي هغې لره نور نږدې رشته دار. اقربون وې په دې کې اشاره وکړه چې د هر قریب دپاره میراث به نه میلاوېږي. رشته دار خو ډېرې د میت چې میت مړ شي
خو بعضې اقربینی او بعضې غیر اقربینی. نو میراث به هغه چاته ملاویږي چې څوک د میت سره ډېر نږدې پرشته کوي. مثلا زامنی نو میراث د مړي به زامن اخلي، زامن نه یي رونه یي نو میراث د مړي به بیا رونه اخلي، او که رونه نه یي نو بیا ترې نو میراث به تره اخلي، د ترونو زامن یې بیا باغي اخلي. خو چې رونه یي نو تره ته او د تره زامنو ته میراث نه میلاوي، ځکه چې رونه ډېر نږدې دي او تره او د تره زامن هغه لرې دي، اگر چې هغه رشته دار دي. نو دې وجې نه قید کېښودو چې والاقربون، د اقرب ذکر وکړو چې نږدې رشته دارو ته به میراث میلاوي. وللنساء نصیب، او شته د زنانو دپاره هم برخه مما د هغه میراث نه او د هغه مال نه ترک الوالدانې چې پرېښودې وي مور او پلارو. یوازې د نارینهو دپاره به میراث نه میلاویږي، بلکې زنانو ته به هم میراث میلاویږي چې د مور او پلار نه هغه میراث پاتې شوي او یا نورو قریبي رشته دارو نه هغه میراث هغه پاتې شوي. نو زنانو ته به حق د جاهلیت په دور کې نه ورکو، الله رواج ختم چې د دې حق باقاعده په میراث کې شته دي، نه به میراث ورکوي او دا میراث چې ورکوي نو مما دا د هغه مال نه وي قل منه چې هغه لږ وي د دې ترکې نه او د دې میراث نه، او کثوره او یا ډېر وي. کله کله یو سړی مړ شي هغه ډېر مال پرېږدي، نو په هغې کې هم د نارینهو دپاره برخه شته او د زنانو دپاره برخه شته، او کله کله یو سړی مړ شي هغه لږ مال پرېږدي، نو په هغې کې هم د نارینهو دپاره هم برخه ده او د زنانو دپاره هم برخه ده. او دا جدا خبره ده چې الله نارینهو ته په میراث کې ډبل برخه ورکړې ده، او زنانو ته چې هغه لوڼه وي نو هغې ته د یو ورور په نسبت سره چې هغه ته کوم میراث میلاویږي نو د هغې نیمه برخه ورکړې ده. نو د دې باره کې تاسو ته ما وضاحت کړی و چې د هغې وجه ده چې ورور ډبل حصه اخلي او خور سنګل حصه اخلي، ځکه چې ورور خرچه کوي او په خور باندې هیڅ خرچه نشته. ورور چې واده کوي نو هغه به مهر ورکوي ښځې له، او خور چې واده شي هغې ته به مهر میلاوي. خور چې تر څو پورې په کور کې وي نو دا ورور به پرې خرچه کوي، او چې کله واده شي نو بیا به پرې خاوند خرچه کوي، نو د هغې د جیب نه یو پیسه هم نه خرچ کوي. لیکن دا الله رب العالمین مهرباني کړې ده چې باوجود د دې نه چې په هغې خرچه نشته، الله میراث کې محرومه کړې نه ده، الله وله برخه ورکړې. او دا د اسلام یو ډېر لوی احسان دی چې زنانو ته په جاهلیت کې حق نه میلاوېده په میراث کې،
الله ولدا حق ورکړي نصیب مفروض چې دا حصي دي مقرر شوی د ښځو دپاره برخه شته سړو دپاره برخه شته څومره وایي دا برخې دي مقرر شوي الله مقرر کړي دي کوم ځای مقرر کړي دي نو ورپسې آیتونو کې د هغې ذکر را روان بل حکم الله بیانوي د میراث سره متعلق حکم دی نو د هغې تذکره کوي وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ او سوق چې حاضر شي تقسیم د میراث ته اولو القربى خاوندان د رشتو والیتاما او یتیمان والمساکین او مسکینان فارزقوهم منه نو تاسو ورکې دیتا د دې میراث نه صبرخه وقولوا لهم قولا معروفا او وایې دیتا خبره مناسبه د دې آیت مطلب دا دی انسان میراث په خپل منځ کې تقسیموي او غیر وارثان رشتہ دار راشي او هغه په دې امید باندې راشي چې زموږ هم په دې میراث کې صبره کیږي حال دا چې په میراث کې د هغې څه حصه نه کیږي میراث خو اقرب پل اقرب ته ملاویږي او دا قریب ترین رشتہ دار نه دي نو الله رب العالمین رحمت وسیع دی په غضب باندې نو دا الله رحمت په دې ځای کې په جوش کې راغلی دی نو وایي که برخه نن کېږي د دې خپلوانو چې دا کوم خپلوان راغلي دي چې زموږ به پکې څه برخه ورسي نو دې له د سر نه څه لږه ډېره حصه ورکړي خو دا حصه ورکول او دا برخه ورکول دا واجب نه دي فرض نه دي بلکې دا مستحب دي ځکه چې حق د چا نه کېږي او هغه له څوک حق ورکوي هغه واجب خو نه وي او فرض نه وي نو دا استحبابي حکم دی الله وایي چې دې لپاره د سر نه څه لږه حصه ورکړې چې د دین دل جوړ وشي که یتیم دی نو یتیم ته لږه ورکړه او که مسکین دی نو د لږه ورکړه غریب دی او که دارنګې بل رشته دار دی نو د لږه ورکړه لږې لږې څه وله ورکړي او دې ته مناسبه خبره وکړي چې صاحبانو تاسو خو راغلي او موږ دا میراث تقسیموو خو ستاسو په دې میراث کې ولې څه برخه نه کېږي نو تاسو به خفه کېږئ نه او موږ تاسو له احسانا دا لږې ډېرې پیسې درکوو او دا واخلئ او باقي ستاسو حصه نه کېږي دا د وارثانو حصې دي دا به موږ خپل منځ کې تقسیموو دا مناسب خبره وکړئ نور زورونه مه کوئ رټل مه کوئ او چیچل مه کوئ بلکې نرمه خبره وکړئ او مناسبه خبره وکړئ او رخصت کړئ ورپسې بل حکم بیانوي چې څنګه ستاسو نه ماشومان پاتې کېږي او تاسو د هغې په باره کې یریږئ چې دا ضعیفان دي او کمزوري نو دقه شان تاسو د نورو بچو په باره کې ویریږئ چې د هغې پلار وفات شي او ماشومان کمزوري بچي پاتې شي
باغی باندې ظلم او زیاتی مکوي، ظلم او زیاتی مکوي، هغې سره بې انصافي مکوي، د هغې مال هغه تاسو په بهانو او په مختلفو هیلو هغه مه خورئ، مال ته نقصان مه رسوئ. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ ودې یریږي هغه کسان لو ترکو من خلفهم که چېرې پرېږدي دي رستو د خپلو ځانونو نه ذریة ماشومان اولاد ضعافا کمزوري خافوا علیهم چې دې یریږي په هغې باندې که چېرې پرېښودې دي رستو د خپلو ځانونو نه اولاد کمزوري نو دې به یریدلې په هغې باندې نو دیم دې ویریږي فلیتقوا الله بس دیم دې ویریږي د نورو کمزورو په باره کې ولیقولوا قولا سدیدا او وایي دې خبره برابره د انصاف خبره صحیح خبره دې کوي د انصاف خبره دې کوي حق خبره دې کوي او هر وخت حق خبره پکار وإذا قلتم فاعدلوا د عدل خبره پکار د انصاف خبره پکار او ورپسې وایي چې د یتیم د مال نه ځان ساتئ وایي اور دی ان الذين بشکا کسان یاکلون اموال الیتاما چې هغې خوري مالونه د یتیمانو ظلما په زیاتي سره انما یاکلون فی بطونهم نارا بشک دی خوري په خپلو خېټو کې اور دا اور چې په خېټو کې وسيصلون سعیرا او زر دا چې داخل بشي دي ګرم اور ته سعیر مطلق اور ته نه وي بلکې هغه اور ته وایي چې هغه لمبې وخي نارون تتلظو هغه اور ته وایي چې هغه لمبې وي او کوم اور چې هغه د سکروټو په شکل کې یو لمبې نه وي هغې ته نار وایي خو هغې ته سعیر نه وي نو ډېر ګرم اور ته به هغه داخلېږي چې څوک د یتیم مال خوري نو د یتیم د مال نه ځان بچ ساتي ورپسې د میراث بیا حصې هغه مخکې حقوق اوس بیانوي انشاءالله للرجال نصیب شته د سړو دپاره برخه مما د هغه مال نه ترکل والدانې چې پرېښودې وي هغه مور او پلارو والاقربون او نورو نږدې رشته دارو وللنساء او شته د زنانو دپاره نصیب برخه مما د هغه مال نه ترکل والدانې چې پرېښودې وي مور او پلار والاقربون او یا نورو نږدې رشته دارو مما د هغه مال نه قل منه چې هغه لږ وي د دې نه لږ وي د دې مال د دې ترکې او کثره یا زیات وي دا برخې د سړو او د زنانو دپاره شته خو په دې کې څه شرطونه هم دي یو شرط دا دی چې میت مړ شو هغه مسلمان دی او چا دپاره برخه ده هغه مسلمان دی که یو سړی مړ شو هغه کافر و او د هغه زوی دی هغه مسلمان دی نو بیا د دې کافر میراث تا مسلمان ته نه ملوي دارنګې یو سړی مړ شو هغه مسلمان و خو د هغه زوی و چې هغه ته میراث رسېده هغه کافر دی نو هغه ته میراث نه ملوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم کتاب الفرائض سنن ترمذی سنن ابی داود سنن ابن ماجه درې وړو احادیثو د کتابونو کې دا حدیث او دویم شرط دا دی چې یو سړی د پلار د میراث پاله وي
چې دې وردا قاتل نه اوس یو سره ولګي نو دا پلار مالدار دی جاگیردار دی صاحب جائیداد دی او دې هغه مړ کی چې راته دا میراث منتقل شي نو دا میراث نه ملوي قاتل میراث نشي وړي دا رنګ پلار ولګي نو زوی مالدار دی سر ډیر سر اوس پی دی هغه مړ نو دې پلار ته په میراث کې برخه نه ملوي او بعض نور شرایط دي نو شرایط پکې ډیر دي خو دې ځای کې د دوه شرطونو ته اشاره وکړه چې دا بنیادي شرطونه دي چې دین یو وي او بل دا دی چې دې خیرخواهي چې دا چا میراث دی وړي یا دا خیرخواهي دا بدخواهي نصیبا مفروضا چې دا برخې دي مقرر شوي الله مقرر کړي وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ وَسُرُوْ سے حاضر شي تفسیر دا مالتا اولو القربى رشتداران والیتاما او یتیمان والمساکین او مسکنان خدا سے رشتدار چی میراث کے برخه نه رسی لره رشتدار نفرض کو تاسوا کے غیتا من هو د مال د میراث نا باز ورکی دا من د تبعیض نه پات باز میراث وقولوا لهم قولا معروفا هو يدي تاوینا مناسبا وليخشى الذين عبديني کی آکسان لو ترکو کچریدی پری خودلی من خلف مرستو دخبر زانوننا ذریتا اولاد و زعافا کمزوری نخافو علیہم ندی بیر دل پاقی باندی فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس دین دیو یریگی دا اللہ نا دین دی دا اللہ دا نورو کمزور و معشمان و مبارکی چاہتا بل چھئی او پاتشی دیتا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا او وائد دی وینا برابرا معشوم دے اور اپنان مفاتشو او وارث سے داغر چسو کو وارث تے هغه معشوم دی نه معشومان بچی نو ظاهر ده چې دا مال با څوک بل څوک سرپرست هغه قبضه کې ساتي نو دې مکل کړو چې مال لا مال راکا هغه به اعلان ورکړي چې دا لا سفیه دی او قمقل دی نو خبره دې ورته مناسبه کړي چې بچي مال ستاده در کوم وفي هذا الله يموت ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما نور استعمال لكم خبرة مناسبة إن الذين يأكلون أو بشكل كسان شغيخري أموال اليتامى مالنا يتيمان ظلما بظلم سرا ظلما كيف ذكر دي كذا يتيم مالي أو دعوت ترى سنبالي او دې عبادت دا یتیم نشو کولی او هغه سنبالي دا دکان ته هغه ول چلای او د مزدور په حیثیت باندې دا د پارکار کوي او فقیر دې هغه تنخواه د یتیم د مال نه غستی شي چې تنخواه غستی شي نو دا ظلمن نه اخلي بلکې هغه کار کوي هغه کار ظلمن کړي دې د وجه نه کې خو چې ظلمن نه خوري او انصاف باندې دا د مال نه سفري خورل شي ها کله ترې مالدارو نو بیا د یتیم د مال نه تنخواه د لپاره جایز نه ده ځکه د یتیم د مال حفاظت فرض خپل فرض ادا کوي نو مخکې ویلو ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیاکل بالمعروف او دلته و چې چا وخوړو نو ورته وځي نو دا ظلمن خوړل مراد چې ظلمن خوري انما یاکلون فی بطونهم نارا بیشک دی خوری په خپلو خېټو کې اورو وسيصلون سعیرا او زرد چې دی به داخليږي ګرم اور ته الحمد لله رب العالمين